السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو سیټ ته تاسو ته په سکرین باندې دا یو کاکا تصویر ښکاري. دا سورزه داسې د کور نه بېدرکه شوی دی، تر اوسه پورې معلومات نه کیږي د پېښور اوسېدونکي نه. نو که چاته هم د دې معلومات وي، دې چېرته لیدلی وي یا دې نه بعد آینده چېرته صحیح کو، نو په دې سکرین باندې چې تاسو ته کومې نمبر ښکاري د موبایل، نو په دغه نمبر باندې تاسو دې سره رابطه وکړئ چې ستاسو ځای ته د دې د کور والا یا د بالبش ځان ضرور رسئ چې دې ته د خپل والد صاحب یا د چا نیکه دی چې دا ورته میلو شي. او که چا لیدلی نه وي زما عزتمندو، نو کوشش وکړئ دا ویډیو چې دا د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړه، مخکې پهله وکړئ، ځکه چې کور کې ډېره زیاته پریشاني ده چې چېرته یو ماشوم چېرته بېدرکه شي، نو کور والا ورپسې ډېر زیات پریشان وي، غمګینې ورپسې. خو دا خو وي پریشاني، خو چې کله د کور مشر ورک شي بیا پریشانی ډیره زیاته وي، کور کې بیا انتهایی زیاته پریشانی وي. زما عزتمندو د دې په کور کې ډیره زیاته پریشانی ده. ویډیو ماته یو ملګري راولېږله، نو تاسو کوشش وکړئ دا ویډیو چې د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ، او تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی چې تر کومه پورې دا ویډیو موجود ده تر هغه وخته پورې به دې نه وي پیدا شوي. چې کله دې پیدا شو زه به انشاءالله کوشش وکړم دا ویډیو بیا زه خپله ډیلیټ کړم. نو تر کومه پورې چې تاسو ته دا ویډیو میلاویږي مخکې شیر کوئ، د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کوئ، ځکه چې د بندګانو په کار راتلل دا ډېره غټه نیکي ده. د انسانیت په کار راتلل، د انسانیت په خدمت راتلل دا انتهایی غټه نیکي ده. زما عزتمندو یو عبادت دی، خو یو د انسانیت خدمت دی، نو په خدمت باندې الله تعالی ملاویږي. نو که چاته د دې معلومات وي یا پیدا کو اوس ورته ملو شو، نو په دې نمبر رابطه وکړئ، او که چاته معلومات نه وي بیا صرف دومره وکړئ چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ، هر طرف ته شیر کړئ چې دا کور چې دا کوم مشر دی چې دا ورته ملو شي. ټیک شه، الله رب العزت مو خوشحاله باساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې مه کوو. الله په امان.